رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام العظيم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل في مقام الآخر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، مشایخ عظام، اکابرینو او اسلامی امارت مسئولینو او د رسنیو استازو محترمینو قدرمندو، ستاسو د راغلو د ملمنو د ټولو په اجازه د الله تعالی کرم ده او د الله لوی فضل او مهربانی ده چې په دې وخت کې الله تعالی موږ او تاسو ته داسې زمینه مساعده کړه چې د حریت او د ازادۍ په فضا کې د اسلامی نظام د قیام د پاره او اقامه د معروفاتو د پاره او ازاله د منکراتو د پاره په دغه هدف دلته موږ تاسې راغونډ شوی. دا هم یو فضل خداوندی ده. قدرمندو، تاسو ته حضرت شیخ صاحب د میدان وردک ولایت تاریخی د شهداو ټاټوبي او د علم او د تقوا او د معرفت مرکز د دې ولایت مرستیال تاسو ته ښه مدلل او مکمل او په هره زاویه تذکره وکړه. الله تعالی په هغې باندې عمل کولو توفیق نصیب وګرځوي. زما قدرمندو، موږ او تاسې درې موضوعاتو ته به خیال کوو. اوله برخه هغه زموږ او ستاسې دغه دنیا ته راتلل مقصد او حکمت څه و. دویمه دا ده چې زموږ او ستاسې مسؤلیت څه ده. دریمه دا ده چې که موږ او تاسې احساس د مسؤلیت ونه کړو، عاقبت به څه وي. څلورمه دا ده چې خپل ولس او ملت سره څنګه برخورد وکړو. دغه ملت، دغه هیوادوال غیور ملت په موږ او تاسې باندې حق لري او که نه. چې حق لري، حقوق العباد و اهمیت څه ده زموږ او ستاسې په دین کې، او د حقوق الله حیثیت څه ده. قدرمندو، قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. شکل الله تعالی ملائکو او فرشتو ته دا وویلې چې ما دا اراده او فیصله کړې ده د انسان او د بشر په شکل چې زما نظام په دغه ځمکه باندې تنفیذ او نافذ کی. نو اراده مو دا کړې ده چې یو بشر پیدا کړ. د دغه بشر نوم به آدم وي.
قدرمندو ملائکو ورته وویلي که دې دپاره پیدا کوي چې ستا بندګي وکړي، عبادات وکړي، نو منګه 4 ساعت برابر یو دې ته آماده یو چې ستا تسبیحات او حمد او ثنا ووایو. بشریت او نفسیت هم نه لرو، آرام خوبونه هم نه کوو، اکل او شرب هم نه لرو، نفس او شهوت هم نه لرو، بشری قوه هم نشته. نحن نسبحك ونقدس لك. او که دې دپاره پیدا کوي نو موږ تیار یو، او که بشر بیا هم پیدا کول غواړي او رب العالمین، نو سابقه موږ یو داسې تاریخ لرو چې هغه جناتو ته چې موږ وګورو هغوی تصفیق الدم کوي، جګړه، اختلافات، وینه تویول. الله فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون والله یعلم وانتم لا تعلمون. د انسان د خلقیت فوایدو باندې زه پوهیږم او تاسو سره علم نشته. نو چې کله آدم علیه السلام الله او فرمایل دې دپاره پیدا کوم چې خلیفه به او خلیفه هغه انسان ته وایي چې د الله نظام په سرزمین خداوندی کې د الله نظام وکالت کوي او د الله د حکم مطابق تنفیذي او تطبیقي. نو زمونږ او ستاسې پیدایشي حکمت خالص د امارت او د خلافت دپاره شوی. د انسان اصل خلقیت دا یو علمی اختلاف ته څوک وایي عبادت دپاره ده او څوک وایي چې خلافت او امارت دپاره ده. خو د امارت او خلافت دپاره انسان پیدا شوی په دې ځمکه باندې. عبادت خو انفرادي عبادت ده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. که منځ او روزه چاونیو احمد الله د محمود نه پوښتنه نه کوي چې هغه روزه ولې نه نیو. خو چې کله اسلامی امارت د پاره یو طبقه یو جماعت جدوجہد کو اسلامی امارت د پاره او د اسلامی نظام د قیام د پاره که عام ولس او که عام ملت او که ملګری د دغه جماعت سره هم نوا او همکار ونشي، الله تعالی د هغه چانه به پوښتنه کوي چې د اسلامی نظام د قیام د پاره چا جدوجہد کوو، تاسو هغه جماعت سره همکاري ولې نه کوو. مثال په طور موږ او تاسو دلته را جمع شوی. د اسلامی امارت هدف دا ده چې زمونږ او ستاسې د شهداو په دې ځمکه اسلامی نظام قایم شي. اوس دا په هر مسلمان دا وجیبه ده، خصوصا په هیوادوالو چې اسلامی امارت ملاتړ وکړي، خصوصا د امر بالمعروف ملاتړ او همکاري ورسره وکړي. امر بالمعروف سره که دې ونه کړه الله به قیامت په ورځ به پوښتنه به کوي، ځکه دا اجتماعي عبادت ده لکه جهاد چې اجتماعي عبادت. نو لہذا بناء د ټول انسانیت خلقیت او پیدایشي د الله د نظام د قیام او د اسلامی امارت او د خلافت د پاره پیدا ده. دا یو موضوع ده د څونه زیات اهمیت لري. نو قدرمندو دویمه موضوع دا خبره چې موږ او تاسو خپل مسؤلیت وپیژنو، احساس د مسؤلیت. موږ او تاسو د جهاد ولې کوو؟
یهود او نصارا سره او عیسایانو سره او بیا همکارانو سره. نو په دې اساس مو کوو چې د الله حکم داو کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواه جهنم وبئس المصير. خود دغه آیاتونو په اساس کفار سره به جهاد کوو او دا جهاد دفاعی جهادو، دا فرض عینو، اقدامی جهاد نو. اوس چې جهاد دفاعی چې څنګه فرض عینو، نو دغه نظام ساتنه او حفاظت هم فرض عین ده. دې حفاظت به هم څوک به کوي؟ هم تاسو. قدرمندو اسلامی نظام حفاظت کم قوم کم ملت کوي؟ تاسو ته حضرت شیخ صاحب حواله درک، علامه ابن خلدون رحمه الله مقدمه کې لیکله کم قوم چې په غلامیت پاتې شوی وي، همیشه د پاره اجیران پاتې شوی وي، د اغیارو په ایما او په اشاره باندې حرکات او سکنات کوي، هغه ملت هغه قوم اسلامی نظام د حفاظت د پاره قربانی نه ورکوي. هغه ملت او هغه قوم اسلامی نظام حفاظت د پاره جد و جهد کوي چې هغوی د حریت د چتر لاندې، د ازادۍ د چتر لاندې ژوند تیر کړی وي او جد و جهد یې کړی وي، او هغوی د اسلامی نظام د حفاظت د پاره بیا قربانی ورکوي. او مثال کې بنی اسرائیل ذکر کوي. بنی اسرائیلو د فرعون غلامی وکړه، موسی علیه السلام الله مبعوث کړ، او بیا دغه غلامینا موسی علیه السلام الته امر بالمعروف نهی عن المنکر وکړ، خو فرعونیانو مقابله شروع کړه، بیا ساحران را جمع کړل، بیا 80,000 ساحران را جمع کړل د یو موسی علیه السلام خلاف. 45 ملکونه بالفعل امریکایان او جمع ناتو 20 کالو کې د افغانستان هیوادوالو خلاف سونه منفی تبلیغات او ظلم او بربریت بمباریانی او بی عزت او بی فتح کړل زمونږ فتمن خویندې او پسپوی وداړل، او په دنیا کې داسې څوک نه ول چې دغه فرعونیان او جابر ظالمانو ته څوک غږ پورته کړي چې تاسو د بشریت او د انسانیت خلاف عمل تر سره کوئ. لکه فرعون چې څنګه د موسی علیه السلام قومو چې څنګه یو ماشوم به پیدا شو، یو کوچنی، هغه به حلال که، خو آخری کامیابی الله موسی علیه السلام ته ورکړه. موسی علیه السلام حوصله ونه بایله، خپل قوم سره روان شو، هجرت وکړ، بحر قلزم ته ورسېده. الله بحر قلزم ورته تابع کا، مسخر کړ، او بیا چې فراعنه را ورسېده، الله بحر قلزم کې هغوی غرق او ذلیل کړل. د ټول فراعنه چې څومره وسایط او وسایل او اسبابو، الله اتومات هغه بني اسرائیل ته منتقل کړ. لکه د امریکایانو د یهودو چې څونه وسایط او اسبابو، هغوی کوشش وکړ چې تخریب کړي، او آخري شتون چې پاتې و میدان هوایی کې، لکه بنو نذیر او بنو قریظه په خپل لاسونو باندې خپل کورونه یې ړنګو. امریکایانو د افغانستان سرمایه هغه ټولې تخریب کړل. نو دنیاوالو چا هم غږ پورته نه کړ چې دا تاسو خو د انسانیت
او د اقوام متحده او د ملل متحد د اصولو نه خلاف عمل تر سره کړه، چام غږونه دا دوی ته نه عقلا جوازو، نه عرفا جایزو، او نه نقلا جایزو چې د افغانستان سرمایه تخریب کی. قدرمندو چې کله فرعونان بنی اسرائیل محفوظ خلاص شو، نجات وموند، نو په ځای د دې چې د الله شکر وباسي، د موسی علیه السلام اطاعت وکړي، بیا یې د خصی عبادت شروع کړه. د هغې بنیادي وجه دا و چې دوی د فرعون په غلامي کې پاتې شوی و. که دوی د حریت په فضا کې پاتې شوی وی، دوی به بیا به جهاد به کولی. موسی علیه السلام ورته وی راځئ عمالقه او جبابره سره غزا وکړو. نو ورته وی فذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون. دا د غلامیت اثر و چې کله په صحرا کې دوی بند پاتې شو، قلعه بند پاتې شول، او دا مشران ټول مړه شول، نوی نسل الله پیدا کړل، او یوشع علیه السلام مبعوث شو. د هغوی ذهن سازي وکړه، هغوی بیا هر څه ته آماده شو، ځکه هغوی د حریت په فضا کې ستر شول. نو لہذا زمون افغانان ملت او هیوادوال په تاریخ کې د حریت په فضا کې دوی وخت تیر کړی. هر ابر قدرت چې هغوی په افغانستان یرغل کړی، افغانستان ملت د هغې خلاف قیام کړی دی او جهاد یې کړی دی. نو مجاهدینو قدرمندو، دا چې کم کامیابی الله اسلامی امارت ته ورکړه، دا د اسلامی امارت کمال نه و. دا په اول قدم کې د الله نصرت و، په دویم قدم کې د ملت همکاری و، په دریم قدم کې بیا د شهداو صمیمیت، هغه اخلاص و، هغه قربانی و. کنه موږ او تاسې خو د تعداد په لحاظ ډېر کم ولو. واذکر اذ انتم قلیلون مستضعفون فی الارض. قلیلون مستضعفون وای، من لږ ضعیفان، من تاسو سره څه وو؟ یتخافون ان یتخطفکم الناس. هر ځای ته به چې تلو نو څونه یره او ترخه به و، محبس، شهادت، جرحه، زخمونه. الله فرمایي تاسو د 10 میاشتو وړاندې سوچ وکړئ تاسو څه حال وئ مجاهدینو. فآواکم وأیدکم بنصره. الله تعالی تاسو سره نصرت وکړ. دا تعمیرات، دا ولایات، دا وزارات، دا مقامونه، دا وسایل، دا موټران، دا هوایی ځواکونه په 11 شپو کې الله تا ته درکړه. ای مجاهده، ولی تا الله سره وعده کړی و چې الله که زه کامیاب کړم ستا دین او ستا نظام به پیاده کوم. که دا وعده نه وی بیا نصرت نه و. اوس دغه مرحله ته ورسېدو چې د الله نظام پیاده کو، په دغه مقدس په دې ځمکه نافذ کو. راځئ قدرمندو، مونږ او تاسو سره الله نصرت وکړي. دغه جهاد 20 کاله مونږ تاسو ټول پاتې شوي، دغه اکابرین ناست دی. د میدان وردګ د والی محترم الحاج امین جان صاحب چې د تشریف لري، دی چې کم وخت کې د جهاد په وخت کې مسؤول یو ولایت کې والی او بیا د مسؤلیت په وخت کې د امریکایانو د طرف نه ونیول شو، کم تکلیفونه زموږ ملګرو برداشت کړل. ها کذا مرستیال والی د حضرت شیخ صاحب چې هر یو مجاهد دونه قرباني ورکړی دی. اے مجاهدینو، خدا دونه قرباني سره چې مونږ او تاسو ته الله خپل مملکت او ملت د حریت او فضا
او د حریت او د ازادي په فضا کې موږ تاسو ته راکړه اوس مفت د قرباني نه رستو. اوس زموږ ذمہداري دا ده چې خپل عقل او نفس او شهواتو تابع به نه کیږو. چې کله هم کم قوم خپل نفس تابع شوی، خپل د شهواتو تابع شوی، د مفادات او مادیات او د اغراضو تابعداري کړی ده، هغه قوم هغه ملت الله ذلیله کړی. تاسو د لس میاشتو وړاندې وګورئ دا چې کوم اداره او ماضي اداره هغې سره خو ټول نړیوال همکارو، ډالرونه وو په هر انعاماتو آراسته او پیراسته ول. خو لیکن چې کله الله خفه شي چانه نو بیا هغې ته دا نه معلومیږي چې مانه دا زوال څنګه وشو په کوم طریقه وشو. نو هغه وخت خو موږ تاسو بالمشاهده ولیده. اوس زموږ وظیفه څه ده؟ امر بالمعروف نهی عن المنکر. یو خو د امر بالمعروف په نوم کوم ارګان تشکیل شوی، محتسبین د علماء کرام په 425 ولسوالۍ کې موږ محتسبین علما تشکیل لرو په شمول د مراکزو ولایتونو 34 ولایتونو کې هم. معیار د دې علماو مو دا ټاکلی چې ټول فاضلان فارغ علما وي، اسینا چې سوء استفاده څوک ونه کړي، اسینا چې د اسلامي نظام او اسلامي امارت غلط ترجمانی څوک ونه کړي، اسینا چې خپل ملت سره بد اخلاقی څوک ونه کړي، ظلم ونه کړي د امر بالمعروف په نوم. د هغې بنیادي وجه دا ده دا شر القرون ده، دا د فتنې دور ده. نبی علیه السلام فرمایي سماء عمیاء بکماء، فتنه به داسې وي چې ابتدا به معلوم نه وي، انتها به معلوم نه وي، ظاهر به باطن به معلوم نه وي، او دا لوی دا سیلاب غونده کې به روان وي او د فتنې په شکل. نو خو بد امتیاز به کې څوک نه کوي، تمیز به نه وي. او په دې وخت کې امر بالمعروف نهی عن المنکر دا یوازې نوم چې څوک واوري که نړیوال وي نو هغوی بیا منفي تبلیغات کوي د رسنیو د لارې، د اسبابو د وسایل کاروي، وسایط کاروي. زمونږ بعضو په افغانستان کې چې دا په تاریخ کې من حیث القوم اول مسلمانان شوی او د صحابه کرامو په لاسونو باندې مسلمانان شوی، دا زمونږ داسې ملت دی. دلته هم دوی نفوذ وکړه، اغیارو اسباب او آلات استعمال کړل او دې ته یې آماده کړل چې تاسو خپل فرهنګ اسلامي پړونی چادر دا وسوځوئ. دې ته یې آماده کړل. ای مجاهدینو، ای علماء کرامو، زمونږ ستاسې وظیفه اوس دا ده چې د دغه ملت ذهن سازي وکړو او ورته به ووایو چې تاسو د عمل دا غلطه ده، اصل زمونږ ستاسې هدف دا ده، دا مسؤلیت زمونږ او ستاسې ده. او دویمه خبره د امر بالمعروف په نوم باندې باید موږ تاسو هیوادوالو سره ظلم او زیاتی ونه کړو. مونږ الحمدلله لایحه لرو، هر ولسوالۍ ته لایحه مو رسولې، 15 موادو باندې دا جوړه ده، 15 ماده امر بالمعروف و سابقه. اوس د هغې دپاره جدا جدید لایحه ترتیب شو، هر یو محتسب ته مو لیږلی استولی د هر ریاست دپاره. بیا د هغې نه بعد کیناستو علما چې په دې وخت کې مقتضی الحال سره مطابق چې کوم مواد او مادې ته ضرورت وي د لایحه په شکل دا ترتیب کو، نو هغه مو ترتیب کړل، بیا مو تخریج کړل، بیا ایک تکمیل ته ورسېده. اوس امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله ته مو لیږلی او د هغه طرف نه منظوري راشي، نو 15 موادو باندې مشتمل سابقه لایحه سره یو ځای شي،
نو دا 200 ته رسی. نو قدرمندو مونږ روزانه کوشش دا وکړو چې ټول ولسوالیانو سره رابطه لرو چې دلته خو داسې به نه شوی چې د امر بالمعروف په نوم باندې هسې نه چې غلط برخورد چا کړی وي، هسې هم دشمنان ډېر ده چې د اسلامي امارت پسې څوک منفي تبلیغات ونه کړي. ډېر محتاط اندازه باندې قدمونه اخلو. نو لہذا دا ستاسو مسؤلیت جوړیږي یوازې د امر بالمعروف نه. اوس امر بالمعروف خو ازاله د منکراتو کوي، او منکرات هغه ته وایي چې د قرآن او د احادیثو نه مخالف عمل وي، یا الله ورته منکر ویلی، نبی علیه السلام منکر ویلی، صحابه ورته منکر ویلی. معروفات هغه ته وایي چې وما اتاکم الرسول فخذوه، چې الله او رسول الله څه ویلی په هغې عمل. وما نهاکم عنه فانتهوا، الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم اجتماعي اعمال وي که انفرادي اعمال وي چې منع کړی وي د هغې نه منع کېدل بلا استثناء. دې کې د ذکور او د اناسو تمیز نشته، نه، بلکل ټولو ته یو شان دي. دین داسې دی لکه لمر، زموږ ستاسې دین داسې دی لکه ورختونه، ټولو ته علی سوا ورختونه وریږي او یو شانتي یو رنګ رسي. لمر ټولو ته یو شانتي اثر کوي. د زموږ ستاسې دین هم داسې ده، او زموږ ستاسې دین عالمگیری دین ده. نظریه به هم عالمگیری به وي، داسې محدود دین نه ده. الحمدلله زموږ او ستاسې دین اعتدال دین ده، افراط او تفریط نه لري. د یهود او نصاراو دین کې افراط او تفریط ده، هغه کې افراطیت ده، هغه کې تفریطیت ده. په یهودیزم او په عیسائیزم کې او په اسلامی نظام کې افراطیت او تفریطیت اساسی نشته، بنیادی. هغه څنګه؟ ګورئ، د یهودو په دین کې داسې افراطیت ده چې حضرت عزیر علیه السلام د الله نبی ده، یهود وایي چې دا د الله زوی ده، نو دې ته افراطیت وایي. عیسی علیه السلام د الله نبی ده برحق. عیسایان وی وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود العزير ابن الله. مشرکان وی الملائکة بنات الله، ملائک دا الله لونی دا، العیاذ بالله. مشرکان دا وی. نو د مشرکانو په دین کې افراطیت ده، د یهودو په دین کې افراطیت ده، د عیسایانو په دین کې افراطیت ده. او زمونږ او ستاسې دین الحمدلله اعتدال ده. د یهودو او د عیسایانو په دین کې غلو ده. الله فرمایي یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، غلو مه کوئ. زمونږ او ستاسې باره کې وایي وجعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، تاسو معتدل امت یاست. کنتم خیر امت، تاسو بهترین امت یاست. ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر امت یاست. اشراف امت رسول الله وی تاسو امت شریفان یاست. نو تاسو راته وایئ نو افراطیت په چا کې شو؟ اوس دا هوا بدله ده. هغه افراطیت او تفریطیت والا مسلمانانو ته، اسلامی امارت ته، افغانانو ته وایي دا افراطیان ده، او بیا یې تقسیموي، وایي دا معتدل ده، دا روشن خیال شو، دا تنگ نظر ده. دا مسلمانانو په مابین دوی دغه تبلیغات نشري. نو مسلمان کله جذباتو کې راشي او زه هم معتدل یم، روشن فکر یم وایي. نو په اسلام کې خو نه روشن فکري شته او نه تفریطیت او تنگ نظري شته. اسلام خو بنیادی اعتدال او میانروي ده. مثال په طور الله فرمایي چې ته والدین خپل په مرتبه وپیژنه او خپل میرمن خپل په مرتبه وپیژنه، الله په خپل الوهیت مرتبه وپیژنه. دا ټول هغه اعتدالیت ده او هغه مراحل ده. نو قدرمندو نبی علیه السلام حدیث ده هلک المتنطعون،
متنطع دی هلاک شي. امام مسلم دا 3 کرته تکرارا نقل کوي رسول الله وی. او متنطع هغه اشخاصو ته وی چې هغه دونه جذباتو نه کار واخلي چې هغه د کولو نه وي. مثال په طور محدثین وی مباحات دی حرامو ته رسوي، حرام مباحاتو ته رسوي. اوس دا ګیره کلول ګناه ده، خو چې یو انسان ګیره کلوي او دی وی دا ګناه ده نو بس بیا ګناه شو. الله به توفیق به ورکي، توبه به قبول شي. خو چې کله دی وی چې دا ګناه هم نه ده، ګیره کلول دا ښه خبره ده او ښه عمل ده، دی ته متنطع وایي. او کله یو عمل داسې وي چې هغه مستحب وي او دی د اسلام په جامه هغې ته دونه هوا ورکي چې هغه فرایضو ته رسوي، نه داسې به نه کوو. موږ محتسبین علما، تاسو ټول علما یاست، موږ امر بالمعروف ملګرو ته وایو چې ډیر په احتیاط قدم ږدئ. هغه سزا، هغه تعذیر هیوادوالو ته مه ورکوئ چې هغه تعذیر د شرابو وي او ته هغه تعذیر نسواري ته ورکوئ، یا چې څوک سیکرټ کوي هغې ته ورکوئ. ولې ورکوئ؟ چا اجازه درکړی؟ اسلام نه، شریعت نه، اسلامی امارت نه، امر بالمعروف لایحه نه. نو چې نه وي نو چې بیا هم اقدام کوي نو دا خو بیا عاصي وي او عدم اطاعت کې راځي. قدرمندو د ټولو ارګانونو خپل مسؤلیت دی، خو امر بالمعروف ډیر خطرناک او ډیر زیات نازک مسؤلیت دی. ولی کونه کو شرعي مسؤلیت ده. که منکرات ووینو اقدامونه کو الله خفه کیږي. او داسې په حالاتو تدبر سره به اقدام وکړو چې شرعي مسؤلیت هم رفع وي، شرعي مسؤلیت، او چې د منکراتو مخنیوي کې زمونږ هیوادوال او ملت هم نه ځورېږي او ښه خاطره یې ولري. نو لہذا اوس چې کله امر بالمعروف په یو ولسوالۍ کې یا نظامی ملګرو کې امر بالمعروف نظامی ملګرو ته ځي، ولایت ته ځي، قلی اردو ته ځي، کنډک ته ځي، چې کله اجرایي قوه ورسره همکاري ونه کړي قدرمندو، نو امر بالمعروف به څه کوي؟ د امر بالمعروف دا مسؤلیت ته چې اقامه د معروفاتو او د ازاله د منکراتو په باب فرامین ورسوي، ترغیبی خبره وکړي، توصیه وکړي. او موږ په لایحه کې محتسبین امیران د ولسوالي یو ورځ قید حق لرو، یو ورځ حبس. نو د یو ورځ نه زیات حبس کول دا د شریعت چې دا لایحه د شریعت مطابق ترتیب شوی نو دا د لایحه نه خلاف ورزي ده، یو ورځ. دویم د امر بالمعروف د مرکز په لحاظ رئیس چې کله یو مسلمان وي هغه منکراتو نه ودرېږي، دا حق لري چې دا 3 ورځې دی حبس وکړي. د 3 ورځو نه یوه منټ زیات حق نه لري چې دا حبس کړي. او بیا حبس کې هم دا امر بالمعروف حق نه لري چې هغه مجازات کړي. د مجازات دپاره قضایه شته، هغه بیا به ټاکي. دا یې مونږ ترتیب ته. اوس قدرمندو مجاهدینو ته وایم، د امیر المؤمنین حفظه الله تبارک وتعالی ورعاه فرمان ابلاغ شوی و چې مجاهدین سیرت او صورت به د شریعت مطابق. مون خو هیوادوالو ته وایو، ملت ته وایو چې ته به شریعت مطابق سیرت صورت به جوړی. خو امیر المؤمنین حفظه الله فرمان د مجاهدینو په باره کې هم ده. او هلته تقریبا د دې 2 کاله نه زیات وشو د څڼو باره کې فرمان ابلاغ شوی او مجاهدینو دپاره شوی ده چې تاسو څڼې د شریعت مطابق به پرېږدئ. نو تاسو علما یې، تاسو راته وایئ په موږ او تاسې باندې اوس واجب نه شو چې دا فرمان تطبیق کو؟ په موږ باندې فرض ده چې تطبیق کو او په تاسو باندې فرض ده چې عمل کوي.
اوس کم مجاهد په چک پاین باندې ولاړ وي هغه به خامخا یو حوزه مسؤله پورې به مربوط وي، که قلی اردو کې وي د قلی اردو پورې مربوط وي، که لیوا کې وي لیوا مشر پورې مربوط وي، رئیس ارکان پورې به مربوط وي، که هغه کنډک وي کنډک مشر پورې به مربوط وي، که هغه ټولۍ کې وي ټولۍ مشر پورې به مربوط وي، تر بلوکه پورې، تر امنیه قماندانه پورې. نو چې دا فرمان ابلاغ شو نو په ټولو باندې اوس فرض شو چې خپل مجاهدینو ملګرو باندې دا فرمان تطبیق کو. څڼې خو معیار درې ده، لمه او جمعه او وفره. نو لمه او جمعه او وفره معیار ثلاثه رسول الله مبارک پرېښی ده، بس دغه معیار شو مونږ او تاسې دپاره. اوس چې د دغه معیار دریو نه څوک زیات اوږدوي نو دا خو عند الله او عند الناس او د امیر المؤمنین حفظه الله ته هم دا مسئولیت لري، هم جوابدیه ده. قدرمندو، تیر ورځ مونږ د پکتیکا نه راتلو، په یو چک پاین باندې مجاهدین ولاړو، نو انتهایی خفه شولو مونږ. تر اوسه پورې مونږ او تاسې د مجاهدینو ذهن سازي ونه کړه. په دې 10 میاشتو کې په داسې هیواد کې چې د شلو کالو هغه فکر سازي ذهن سازي کړی و اغیارو، شلو کالو کې دلته حجاب مراعات کیږي، زمون خویندې حجاب مراعات کوي، زمون رسنۍ حجاب مراعات کوي. حجاب هغه زنانه طبقه او ناس طبقه حجاب مراعات وکړو، ولې اسلامي امارت دا حکم وکړو، دا الهي حکم ده، د خپل طرف نه په خپل سر باندې نه کوي. په کم ځای کې چې ګرځي، په سیاحت ځایونو کې، پارکونو کې وي، په عرصي تالارونو کې وي، حجاب مراعات کیږي، په دفاترو کې حجاب مراعات کیږي. ای مجاهده، نو تی ولې دا فرمان نه تطبیقوي په ځان؟ مونږ ولې عمل نه کوو؟ نو مونږ مجاهدین وینو، نو چې کله چې دا څڼې ته ته وګورې دا فرق نه راځي چې دا مذکر دی که مؤنث. دا زه تاسو د صمیمیت سره وایم. حتی زمونږ بعض ملګرو، بعض یو ملګري مې ولیدو چې دلته دغه مرۍ څوک چاچي دا بعض داسې استعمال کړی. اوس خو وزارت داخله د طرف نه دا فیصله شوی چې د چا څڼې د سنتو مطابق نه بایومیټریک نه کوي که نه، دا فیصله غالبا شوی ده. وزارت دفاع د رهبریت د طرف نه مکتوبونه ابلاغ شوی چې تاسو څڼې به سموئ. استخباراتو د طرف نه شوی، امر بالمعروف ورسره همکاري کوي، امر بالمعروف ورسره ناسته لري، خبره ټولو سره ارګانونو سره کړې ده. الله دې نه کې، الله دې نه کې مجاهد که دغه وخت کې مرګ راشي او مونږ او تاسې که نافرمان په حالت کې یو، نو بیا به زموږ ستاسو حشر او عاقبت بد څه وي. نو لہذا نبی علیه السلام حدیث ده، من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع الله ومن یعصی الامیر فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى الله. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مشرک اکابر صحابی ده، مجتهد، مفسر، محدث. نبی علیه السلام یو ورځ وی یا ایها الناس مکانکم، هغه د مسجد نه باندې ولاړو، په دغه ځای باندې کېناست. نبی علیه السلام ورته وی تعال یا ابن ام عبد. بیا رستو پوښتنه کوي چې ولې دغلته ناست وي، دا مروت نه خلاف و. وی ستا خبره زما غوږ ته ورسېده، تا وی خپل ځای باندې کېنئ، زما دغه ځای و، نو ما یو ګام چې کړی و نو دویم ته جرأت مو پیدا نه کړه. صحابه خو دا صحابه و. د صحابه صفت خو دا ده چې رحماء بینهم، خپل په مابین کې رحم دل وي، نه اختلافات. مجاهد باید خپل په مابین کې رحم دل وي. د صحابه صفت خو دا او تراهم رکعا سجدا، یو ملګری به پیرو، بل ملګری یو چې ودونو، بل ملګری به یو پیرو، بل به مانځه ته به ولاړو. ولې چې مجاهد چې یو اول سنگر کې منځونه کولی، و چې پیره کوي منځ نه کوي، ولې نه کوو؟ خامخا به کوي. د امیر المؤمنین حفظه الله د طرف نه فرمان ابلاغ شو، امر بالمعروف ته دنده وسپارل چې مجاهدین بلا ضرورت وادونه به نه کوي، یو دوه درې چې یو لري بس کا. دلته اقتصاد دغه حالت ته ده، که ډیر مجبوریت وي
نو بیا یې امر وغواړي د مشر نه، ای مجاهدینو دا چې څونه خرچه د تیلو د بیت المال د پیټرول هیوادوال اقتصادي کمزوري رسیدلی، نو موږ تاسې چې اوس هم عمل ونه کړو نو کله به کوو؟ دغې ته ویلی چې امر بالمعروف نهی عن المنکر. اول که مجاهدین اول مشر امیر او زمونږ د مجاهدینو په مابین کې تزکیه او صفایي راشي، دا اثر بیا په رعیت او په ملت باندې کوي. په ملت لکه امیر حیثیت داسې ده لکه امام تاثیر په مقتدیانو لري، استاذ تاثیر په شاګردانو لري، نو امیر هم تاثیر په ملت لري. اوس زمونږ هیوادوال کله ووایي د لیکلو په بڼه وایي چې تاسو خپل ځان اصلاح کوئ، بیا موږ ته ووایي لم تقولون ما لا تفعلون اتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. زما ګلالی استشهادي مجاهد د اسلامی نظام د قیام د پاره بمونه وتړل، ځان قربان که، او موږ او تاسې فرمان نشو منلی. که سبا ورځې د قیامت په ورځ دغه مجاهد دا شهید چې پاسې زموږ ګریوان ته لاس واچوي نو زموږ به څه جواب وي؟ ای قدرمندو مجاهدینو، اوس مجازات او مکافات کم نظام کې نوی هغه نظام فلج ده، خو د مجازات او مکافات د پاره مراجع شته، ارګانونه شته. امر بالمعروف کار استخبارات ولی کوي؟ د استخباراتو کار امر بالمعروف ولی کوي؟ اوس زمونږ هیوادوال روان وي د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي او چیک پوینټ کې موږ مجاهدین ولاړ وي او د هغوی نه موبایل اغشتل کیږي او بیا موبایل حریم شخصي کې راځي که نه راځي؟ نو چې موبایل اخلي، اول خو د مشرتابه هدایت دا ده چې تاسو شخصي حریم باندې تجاوز مه کوئ. نو چې موبایل والی او بیا یې چې هغه موبایل کې کیدی شي هغه محرمات وي، محرم شیونه وي او څیزونه وي، نو چې هغه وي نو موږ او تاسو دپاره دا جایز ده؟ دا خو امر بالمعروف د پاره هم نه ده جایز چې د چا موبایل ولاټي بلا ضرورت. او بیا دا وهل او مجازات ورکول دا خو د قضا کار ده، نو بیا موږ ولې بې سرنوشت څوک چاته مجازات او سزا ورکو؟ ای قدرمندو، قرآن کریم کې الله فرمایي ان الله یأمر بالعدل والاحسان. حقوق الله خو الله بخي، خو حقوق العباد الله نه بخي. ان الله یأمر بالعدل، عدل نه مراد څه ده؟ مفسرین وایي چې د عام ولس او د ملت کارونه مسئول ته متوجه شي، په صحیح توګه او په صحیح انداز هغه سرته ورسوي، ښه هغې سره اخلاق کول، حقدار ته حق ورکول، دې ته عدل او انصاف وایي. احسان دې ته وایي چې د الله د طرف نه حکم متوجه شي، په صحیح انداز سرته رسول. اوس که امر بالمعروف په باره کې خو ډېر زیات منفي تبلیغات وشو، ویلې چې دا په ښځو محدودیتونه ولګولې، دوی دا او هغه پلان بستان. مونږ به د چا خبره ته غوږ نه نیسو، مونږ د اسلامي نظام دپاره قرباني ورکړې ده او والله العظیم د اسلام یو رکن نه مونږ نه تېرېږو. خلق به خپل کار کوي، دنیاوال زمونږ الحمدلله هیوادوالو قرباني ورکړې ده او هیوادوال ټول سني مسلمانان ده او مذهبي هیوادوال غیرت او مجاهدین. نو موږ به د الله به منو، د هیوادوالو چې کوم هدف و موږ به د هغه مسیر مطابق روان یو، چا سره ظلم زیاتی نه کوو. په تېر اداره کې ډېر کارونه شوی ول، د سیریالونو د لارې منکرات به نشریده، د فلمونو د لارې د ډرامو د لارې نشریده. اوس الحمدلله زمونږ رسنۍ، زمونږ هیوادوال غیور خلق دوی سره مونږ کیناستو. دا زمونږ او ستاسې او د نسل او د هیواد فایده دا ده چې مونږ خپل اهداف لرو، خپل اقدار لرو، خپل عقیده لرو، خپل مفکوره لرو، خپل نظریه لرو.
ولې د اغیارو په اشاره موږ هغه مواد خپرو چې هغه ټولنې دپاره سبب د تخریب وي، نوي نسل دپاره سبب د تخریب وي، ولې هغه مواد نه نشرو چې هغه سبب د اصلاح وي. نو الحمدلله څونه اصلاحات راغلل، څونه حجاب اوس مراعات کیږي، څونه منکرات ختم شوی. موږ په یو ولایت تللی وو، ملګرو رئیسانو ویلې دلته 20 قسمه منکرات وو، او اوس اخترونو کې 20 قسمه منکراتو کې یو منکر هم نه ده کړی. ولس هم حیران، مجاهدین هم حیران، دغه منکراتو مخنیوي څنګه شو؟ دا الله کوي. نو لہذا اول امر بالمعروف په لوی امتحان باندې ده چې ډیر په احتیاط قدم واخلئ، ځکه امر بالمعروف پورې سمع شکایت هم مربوط ده، او سمع شکایت برخه ده قدرمندو. او زمونږ دغه ټول مسؤلین دی واوري، الحمدلله اکابرینو ته خو ټولو ته معلومه ده. د سمع شکایاتو خلاصه ده چې عام ولس او عام ملت شکایت لري په مسؤلینو چې حق تلفي شوی وي الله دې نه کړي، ظلم شوی وي الله دې نه کړي. بیا دغه ولس دغه مظلوم د دروازه نشته، دا راځي سمع شکایاتو ته. نو سمع شکایت بررسي کوي، تدقیق کوي، د هغې تحقیق او تبین کوي. د هغې نه وروستو که امنیه قمنداني پورې مربوط وي، ولایت مقام سره شریکوي امنیه قمنداني سره، او د هغې تدارک کوي او جدي اقدام کوي. که استخباراتو پورې مربوط وي، استخبارات رئیس سره شریکوي، او دا دلته په ولایت او په ولسوالي کې دا موضوعات حل کیږي. ځکه د ولایت والی او مرستیال او مشران دا د ټول رئیسانو امیران ده. اوس چې که والی زمونږ مشر هغه همکاري او رئیس سره ونه کړي، نو څنګه به اجرات وشي؟ امر بالمعروف قوه اجرایه نه لري. نو لہذا په دغه ازاله د منکراتو کې اوسو پورې زمونږ ټولو مشرانو همکاري کړې ده. آینده هم موږ دغسې خواهش کوو د ټولو نه چې د منکراتو د ازاله په باره کې امر بالمعروف ملګرو علماو سره همکاري وکړي، او د سمع شکایاتو په باب کې همکاري ورسره وکړئ. دا زمونږ او ستاسې مسؤلیت دی، دا زمونږ او ستاسې شریک کور ده. نن امر بالمعروف رئیس ده، کیدای سبا به والی صاحب سبا به د امر بالمعروف وزیر وي، مرستیال صاحب سبا ورځې د امر بالمعروف وزیر وي، سبا دا ټول یو مشترکه کور ده، او په دې جهاد یې مونږ او تاسو تجربه ده، یو کور یو. نو لہذا په هماهنګۍ باندې سبا ورځې داسې څوک ملت دا ونه وایي چې موږ سره زیاتې شوی. اوس ملت راځي زما موټر باندې د مجاهد په نوم چا قبضه لګولی، زما په کور قبضه لګولی، نو خو چې سمع شکایت ته راشي مونږ او تاسو د هغې تدارک ونه کړو، د هغه حقدار د مالک د مجاهد نه موټر واخلو او حقدار او مالک ته یې ورکو، په دې باندې الله به رضا کیږي، ملت به رضا کیږي، خپل ملګري که خفه کیږي. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. قاضی ابو یوسف رحمه الله لوی قاضی تیر شوی، قاضی القضات. نو دعوا وشو، بیا ورته وی البینة علی المدعی والیمین علی من انکر، وی بینه او گواهان با مدعی با ځان سره براولي. نو دا مدعی لاړ هارون رشید باچا هغه وخت کې خلفای عباسیو نه د امیر المؤمنین ده. نو یو شاهد هغه و، او کتابونو لیکلی هارون رشید د ورځې 11 سپارې قرآن کریم تلاوت بکو د خلفای عباسیو نه. چې هارون رشید کیناسته قاضي مخې ته، قاضي ابو یوسف رحمه الله وایي چې خفه کیږه ما ستا شهادت شریعت اسلامی نه قبلی. نو هارون رشید رحمه الله وایي چې علت څه ده؟ و علت دا ده چې تا نه کله کله جماعت پاتې کیږي مونځ، نو لہذا که جماعت تا نه پاتې کیږي
نو د شهداو په اوصافو کې د شهیدانو اوصافو کې دا ده چې هغه همیشه د پاره چې جماعت کې هم شریک وي، مونځ با جماعت کوي. نو هغه ورته وویل چې زه خو دفتر کې ډیر مصروف یم، رعیت راځي، قصدن او عمدن ما جماعت پرېښی نه ده کله هم، او چې کله پاسم د دفتر نه مانه جمع فوت شوی وي. نو ورته قاضي وی لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. د قاضي جرأت ته وګوره، او بیا د هغه امیر المؤمنین عمل ته وګوره. دفتر سره بالکل بالمشاهده مسجد تعمیر که، او یو مؤذن ته وویل چې کله جماعت حاضر وي نو ما ته به آواز کوي، نو عمل شروع که. نو چې جماعت څوک پرېږدي او شهادت نه قبلیږي، نو پردی موټران مونږ ګرځو، زمونږ شهادت قبلیږي؟ زه ځان ته وایم تاسو اورو. ای قدرمندو، په پردو کورونو کې چې مونږ کینو د هغوی اجازه نه وي، نو بیا مونځ به څه کوو، تلاوت به څه وي؟ نو دا سمه شکایت دې دپاره تشکیل شوی چې هر مظلوم ملت راځي په د اسلامي امارت کې مجازات او مکافات، بس د هغې تدارک وکړه او د حل دپاره کوشش وکړي. نو هر ولایت کې عمومي مدیریت تشکیل دی، په هر ولایت کې د سمه شکایت، او په مرکز کې 3 ریاستونه لره او یو معینیت دی، مستقل نظامی امر بالمعروف او سمه شکایت. نو لہذا اول خو مونږ تاسو نه ډېر منندوی یو چې زمینه مساعده کړه. نو زمونږ مقصد هم دا ده چې که بعضو ملګرو ته که معلومات نه وي، مونږ د ولایتو ته لاړ شو، د نږدې نه ووینو، حالاتو نه ځان خبر کو، او د امر بالمعروف هغه اهداف ورته ووایو، او زمونږ قدرمن رونه د رسنیو ته هم دا ووایو چې د امر بالمعروف په باره کې د قلم د لارې او د تبلیغ د لارې تاسو هم موږ سره همکاري وکړئ. دا ستاسو کار ده، دا یوازې زمونږ کار نه ده. موږ به یو یا به نه یو، د قیامت په ورځ موږ تاسو یو هیوادوال یو، یو مسلمان یو، یو مو وینه ده. دغسې الله ته به پاسو حفاتا عراتا غرلا. امر بالمعروف په نوم باندې په دې ټول میاشت کې دا ټول یو مسلمان ته غیر شرعي اذیت نه دی رسېدلی، الحمدلله. او که امر بالمعروف کې کم تقصیرات یې زمونږ اکابرین موږ ته ښه په جرأت ویلی شي، موږ به انشاءالله تعالی د هغې تدارک کوو. ځکه دا 34 ولایتونه او 425 ولسوالي دا 8000 پورې تشکیل لرو. خامخا شر القرون ده، خامخا یو ملګري یو عالم یا به ځواني جذباتي وي، زر دا منکرات ختمول غواړي. قدرمندو، زه به تاسو د حجاب خبره به وکړم چې کله د حجاب شرعي خبره وشو، امیر المؤمنین حفظه الله تبارک وتعالی د سرپرستی لاندې نو شورا دایره شوه. هلته بیا فیصله وشو، د هیواد جید شیوخو ته دا وسپارل چې تاسو د حجاب په باره کې یو طرحه ترتیب کړئ. نو امر بالمعروف هم ورسره و. منګه یو میاشت کې باروبار مجالسونه وکړه ټول شیوخو د جید علما د هیواد. نو هغه طرحه ترتیب شو. دغه طرحه د ټول شیوخو امضا شته. د طرحه د تکمیل نه وروسته امیر المؤمنین حفظه الله ته واستولی شو، د هغه طرف نه بیا منظوري راغله او تطبیق مسؤلیت امر بالمعروف ته وسپارل. او حجاب تشریح داسې شوی چې کوم ځای بې حجابي الحمدلله 99% زمونږ افغان ملت محجوبات او مستورات ده، زمونږ خویندې 99%، دغه 1% پاتې ده. دا زمونږ مسؤلیت ته چې د هغې مخنیوی وکړو. نو بیا څونه په تدبر او په تدریس کېږي. اول به ولی به وغواړئ، توصیه وکړئ، ترغیبي خبره وکړئ امر بالمعروف د لارې. دې کې به بیا به وزارت داخله به همکار وي، هلته لیکلی داسې حکم، استخبارات به همکار وي، وزارت دفاع به همکار وي، حج اوقاف به ورسره همکار وي، معارف وزارت به ورسره همکاري به کوي، قضا به ورسره به همکاري وي، عالی محکمه. نو چې کله فرمان کې داسې وشو نو په ټولو باندې علی سوا واجبه ده چې د دغه حجاب په تطبیق کې اول قدم او په اول خط امر بالمعروف ته او د نور ارګانونو سره همکاري کوي.
نو څونه سهولت شوی. نو ترغیبي خبرې وکړئ، توصیه خبره وکړئ چې بیا هم نه کنټرولېږي، نو بیا حبس ته دا به تیار وي، بیا به قضا ته به حواله کړي. نو زمون خویندو ته هلته بالکل خبره نه ده شوې لکه العیاذ بالله خدای مکړه چې تاسو زمون خویندو ته ترهیبي خبره وکړئ. نه، اولیاو ته وکړئ، ولیانو ته وکړئ، وارثانو ته وکړئ، نرینهو ته وکړئ. تاسو راته وایاست اسلامي امارت دا غواړي چې زمون خورکۍ، زمون مورکۍ، زمون خویندې، زمون میندې محجوب په پړونې، په چادرې کې، په فتمنې کې، په عزت او په حرمت ګرځي، آمد و رفت دې کوي. او اغیار دا غواړي بی فتح کول غواړي، بی پرده کول غواړي، بی حجابه کول غواړي. نو تاسو راته وایاست د زمونږ د خویندو حقوق چا مراعات؟ دغه حقوق خویندو ته اسلامي امارت ورکوي چې 1400 کاله وړاندې الهي حقوق ده، او د بشر حقوق په نوم یې نو دا خو 80 کاله شاوخوا دوی ترتیب کړی. دا هغه حقوق که عریانیت نشري، که خلطیت خبره کوي. د خلطیت او عریانیت ته نه زمونږ ملت تیار ده او نه زمونږ مذهب تیار ده او نه الله اجازه راکوي او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه راکوي. نو دې کې زمونږ نه ذاتي څه مفاد ته یو الهي قانون دی او تطبیقول غواړو، ځکه دونه قربانیان هم دغې دپاره ورکړی شوی. نو لهذا مونږ او تاسو مسؤلیت ټولو دا جوړیږي قدرمندو. او آخري دا ده یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. شلو کالو کې چې فکري یرغل کړی وي، نو مونږ او تاسو ته هم پکار ده بتدریجا او په تدبر به مونږ او تاسو اقامه د معروفاتو وکړو، ازاله د منکراتو، او الاهم فالاهم او اسبق فالاسبق. فرایض به مقدم کو، واجبات به مقدم کو، دریم نمبر به سنن وي چې داسې ذهن سازي وشي، مستحبات او مباحات به په خپله تعمیل او تطبیق کیږي. اول به د محرماتو مخنیوي وکړو، د مکروهاتو بیا به مخنیوي وکړو، هغې نه وروستو بیا به الحمدلله اقامه د معروفاتو ازاله د منکراتو راځي. په ټولو ارګانونو او وزارتونو کې امر بالمعروف چې تلې ټولو ته دا توصیه کړې ده چې د سیرت او د صورت مطابق ځان برابر کړي. هغه توصیه دونه اثر وکړو، تاسو اوس هر ارګان ته لاړ شئ، الحمدلله ټول د سنتو برابر ده. څوک مجروح شوی نه ده، چا باندې داسې زبردستی او زورواکي نه ده شوی، ځکه زمونږ دین دا اخوت او د برادری او د همدردی دین ده. نو لہذا زمونږ او ستاسو ټول مسؤلیت دا جوړیږي. نو دغه اقامه د منکرات، د اقامه د معروفات او ازاله د منکراتو په باب کې مونږ او تاسو هلې ځلې وکړو. مونږ او تاسو یا به ژمده یو یا نه یو، د شهیدانو ارمانونه باید پوره کړو. زمون هیوادوال مسلمانان د دوی همکاري کوي. دا لوی لوی ښارونو کې هرات شو، کابل شو، مزار شو، ننګرهار شو، دلته لوی لوی دا ډیر په ګڼ تعداد عروسي تالارونه ده. منګه پرون ناوخته را دی لوګر ته راورسېدو، شپه وه، مجاهدینو قصه کولې، وایي چې کله دلته امریکایان راله او د هغې حواریین چې کوم اداره وه، وایي په 6 مترې کې یو غرفه دوی خالص د سازندګانو دپاره وایي ترتیب کړی و. قدرمندو مونږ تاسو داسې برخود وکړو ملت سره چې که مونږ نه یو هم دوی به بیا به آینده نسل وکالت هم دوی وکړي. که مونږ یو که نه یو داسې ذهنسازي ورته وکړو. نو د منکراتو نو دا دونه تالارونه و هلته د خلاف الشرع خلاف السنت خامخا اعمال به کېده، ځکه دنیا خو ډېر بد شی د فلوس ته. نو چې کله دغه هیوادوال قدرمندو سره موږ مجلس وکړو او موږ ورته خبره وکړه چې هیوادوالو تاسو موږ نه ښه مسلمانان یاست، چونکې زموږ دا ذمهداري او مسؤلیت ته ځکه تاسو ته وایو، خو دا تاسو دا بعض اعمال چې کوئ نو دا د شریعت او د قرآن او سنت سره سمون نه خوري. نو هغوی وایي چې موږ در سره همکار یو، موږ در سره همکار یو. خپل په شروطو کې هغه شروط وضع کړل چې هغه اقامه د معروفات او ازاله د منکرات خپل په شروطو کې وضع کړل. اوس د اختر نه څو ورځې مخکې چې موږ کله ورسره مجلس وکړه، یوازې کابل ښار کې 155 تالارونه و، هغه دونه اثر کړی و
هر څوک چې تبلیغات کوي د هغوی خپل خبره موږ ورسره څه نه لرو. اوس په ځای د دې چې تالارونه کم شي 150 نه 50 یا 90 ته رسېدلی، نو تعداد هم زیات شو، اقامه د معروفات هم کیږي، الله هم خوشحال راځه، ملت هم راځه، خرچه هم کم، مصرف هم کم. نو چې کله هلته مصرف کم شو باید مجاهدینو ته هم منګه ځان ته تاسو سره هم خاص او پیشنهاد مو دا ده چې بیت المال سره او خرچه سره به ډېر زیات احتیاط وکړو، نو الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب وګرځوي. اوس کله کله منګه فشار لاندې راځو، فشار لاندې، نو چې فشار لاندې راځو دلته به بندیزونه به ولګي، دغلته رسمیت خبره نه کیږي، دا کیږي هاو هو. چې کله من الله یو ګڼلی نو بیا ته فشار د چا فشار لاندې مه راځه. زما او ستا معامله الله سره ده، نو چې کله زما او ستا معامله الله سره ده، زما او ستا بالکل رشته الله سره ده، نو انما اشکو و بسی و حزنی الی الله، بس الله را سره ده. نو که ټول مخلوق نه وي خو چې الله رضا کو، چې الله موږ وپېژني، دا زما او ستا کامیابي ده قدرمندو. لہذا نو چې کله دغسې ذهن کې کله کله دا فتنه دور ده، الله وعده کړی ده والله یعصمک من الناس، ته د چا فشار لاندې مه راځه، الله به تا سره به وي، الله ستا ملګری ده، الله به تا به ساتي او محفوظ به ساتي. او بیا الله نبی علیه السلام ته وایي ثم جعلناک علی شریعة من الامر، ما تا د پاره یو شریعت مو ګرځولی، یو حد سیر ده، یو دین او طریقه ده، من الامر من الدین ان الدین عند الله الاسلام، نو فتبعها، د دغه دین او شریعت به تابعداري وکړئ، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، د چا فشار لاندې مه راځه، د هغه خلکو تابعداري مه کوه چې هغه د شریعت نه خلاف تا ته فرمایشونه کوي. مونږ دونه زیات محدود ذهن والا هم نه یو ای قدرمندو چې نړۍ مونږ نه دی لیدلی. اسلامي امارت غواړي چې ټول نړیوالو سره ښه تعامل وکړي، د اقتصاد په بخش کې، د تعلیم په بخش کې، د سیاست په بخش کې، خو د تعامل معنا غلامی نه ده، نه، د حریت په اندازه. ځکه نبی علیه السلام مبعوثیت هدف هم حریت و. نبی علیه السلام نه یو صحابي ده، هرقل باچا پوښتنه کوي لما بعثتم ولما بعث صاحبکم هذا، تاسې او ستاسې صاحب چې رسول الله یادوي مبعوثیت غرض او هدف څه ده؟ هغه وایي په هسکه غاړه ان الله ابدا حسن ان اخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. زمون هدف دا ده چې ملت او ټول انسانان د انسان د بندگی نه وباسو، د الله بندگی ته درست، دا زمونږ او ستاسې هدف دی. نو لہذا نو مونږ زمونږ مشرانو د دې ولایت مقام نه هم دا هیله ده او دا مو خواهش ده که امر بالمعروف سره همکاري انشاءالله اوسو پورې کړې ده، آینده د پاره به هم خواهش مو دا ده، درخواست مو دا ده چې کوئ به، او که کوم ځای کې خامیانې وي نو مونږ ته یې ووایئ، زمونږ ستاسو دا شریکه ده د ازاله د منکراتو، که آینده که مونږ انشاءالله کال ته ژوندی یو، دا منکرات به بیا به په دې هېواد کې کم پاتې دا به هم نه وي. الحمدلله اوس هم نشته، د الله نه مونږ غواړو الله نصرت کوي، من کان لله کان الله له، چې څوک د الله شه الله به د هغې وي. نو موږ نه که چېرته بېادبي شوی وي، تاسې ټولو نه موږ بخښنه غواړو او ادب دې وي او بخششي غواړو، غیر اختیاري موږ نه راوتی وي، غیر اختیاري خبرې به شوی وي. الله تعالی دې دغه غونډه مثمر او منتج وګرځوي د ټول هېواد دپاره او د افغانستان دپاره خصوصا او د ټول مسلمانانو امت مسلمه دپاره عموما. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.